زوانان او پیغلی دویمه برخه. چرا ای مسلمان بخوابی هنوز نشد که زوانان او پیغلی خپل ځان وپیژني همچو روز پریشان تویی هر دم جورج هورت خپل کتاب کې داسې وایي د راتلونکي نسل او نړۍ لپاره تر ټولو خطرناک بم جنسي بم دی چې هره ورځ د چاودېدو په حال کې دی او دغه چاودنه به داسې ناخوالي او ناورین رامنځته کړي چې راتلونکی نسل به له تباهۍ سره مخ کړي. نن ورځ د جورج هورت د خبرې په تایید سره دغه ډول چاودنې په اسلامي هیوادونو کې هم ډېرې شوي دي. نن چې هر یو اسلامي هیواد ته سفر کوي له جنسي بمبار سره مخ کیږي. نن چې هره تلویزیوني شبکه تعقیبوي له جنسي بمبار سره مخ کیږي. کفري نړۍ په اسلامي ټولنو کې د دا ډول جنسي بمبار لپاره له انټرنیټ ټولنیزو شبکو بېلارې کوونکو سریالونو او موسیقۍ څخه استفاده کوي تر څو پرې مسلمان ځوانان او پیغلې له خپل مسیر څخه بېلارې او د تباهۍ لور ته کش کړي. تاسې د کفري نړۍ د جنسي بمبار او چاودنو شمیر ته لږ سر ورکښته کړي چې څومره کسان یې له تباهۍ سره مخ کړي دي. دلته یې زه یوازې څو نمونې را اخلم تر څو موږ زده کړې ترې وکړو، خپل دین ته وګرځو او په خپل ویاړلي تمدن وویاړو. لومړی، په امریکا کې د رسمي شمیرو له مخې په کال کې 1.8 میلیونه ښځو باندې جنسي تیری کیږي. دویم، په امریکا کې د ورځې یوازې په 1900 پیغلو جنسي تیری کیږي چې په دغه پیښو کې 60% خپل پلرونه ښکیل دي. دریم، په امریکا کې د کال 1 میلیون کوچنیان په قصدي ډول سقوط او وژل کیږي. څلورم، په برطانیا کې هره اونۍ 170 پیغلې د زنا له لارې حملې کیږي. پنځم، په هسپانیا کې په کال کې 15 لکه ښځې د جنسي تیري ښکار کیږي. دغه شمیرې رسمي شمیرې دي چې غیر رسمي شمیرې په لسګونه چنده له دې هم زیاتې دي. دغه یو څو شمیرې مې ستاسو د پوهاوي لپاره له دې کبله راوړې چې همدغه هیوادونه بیا په اسلامي هیوادونو کې د ښځې د ازادۍ، تمدن او پرمختګ چیغې وهي او زموږ ناپوه مسلمان ورونه او خویندې په پټو سترګو د هغوی تقلید کوي. نن ورځ په ډیری اسلامي کورنیو کې جنسي بمونه تلویزیونونو، سریالونو او ناروا ټلیفوني اړیکو ځای نیولی او د چاودېدو په حال کې دي. نن ورځ چې مسلمان ځوان او پیغلې خپل ځان نه دی پیژندلی، خپل حیثیت او شرافت یې هیر کړی او د تباهۍ په ډنډ کې غوټې وهي، نو که مسلمان ځوانان او پیغلې خپل ځان ونه پیژني، خپل دین او تمدن ته ونه ګرځي، ځان په علم سنبال نه کړي، د خپلو دشمنانو له ښکاره او پټو دسیسو او پلانونو ځان خبر نه کړي، نو لرې نه ده چې زموږ په ټولنه کې به جنسي چاودنې، طلاق، ناروا تلیفوني اړیکې، ګرلفرینډ، بویفرینډ، اختلاط، زنا، لواطت او نورې تباهي کوونکې چاودنې رامنځته شي. په پای کې د ټولنې له مسؤل، علمي قشر، روزونکو، ښوونکو، پلرونو او میندو څخه مې دا مدبانه او جدي غوښتنه ده چې خپل مسؤلیت ادا کړي. که یې ادا نه کړي نو راتلونکی نسل به مو یوازې او یوازې د جنسي بمونو ښکار شي. کافران مشتعانی بده خدا همدم و همراهت هر زمان نگهدار تو از گزند خزان بنه گام خود بی زبیم و هراس دگر